د نن ورځې درې تازه او د پرمختګ خبرونه د افغان نیوز قدرمن لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه او د پرمختګ خبرونو ته. د افغانستان په 230 ولسوالیو کې 450 نوي انتنونه جوړیږي. افغان ټیلیکام شرکت وایي د افغانستان په 230 ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو د پیاوړتیا لپاره 450 نوي انتنونه یا برجونه جوړوي. دغه مخابراتي برجونو پر جوړولو به چې په 18 ولایتونو کې جوړیږي 1.9 میلیارد افغانۍ ولګول شي. ډیر افغانان د مخابراتي شبکو د کیفیت له خرابوالي او د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ د بیې له لوړوالي شکایت کوي. په تیرو شاوخوا 2 لسیزو کې د افغانستان د مخابراتي شبکو ډیری انتنونه الوزول شوي چې له کبله یې مخابراتي شبکې ډیر مالی تاوان کړی دی. بلخوا بغلان کې د کرکر کانه د ورځې 100 ټونه سکاره استخراجیږي. په بغلان ولایت کې د شمال د ډبرو سکرو شرکت مسؤلینو ویلي چې دوی هر ورځ 100 ټونه د ډبرو سکاره د بغلان د کرکر له کان څخه په فني توګه استخراج کوي. د کرکر د ډبرو سکرو کان چې د هیواد په کچه دویم لوی کان بلل کیږي په 1414 لمریز کال کې د یو شپون لخوا کشف شوی. دا کان د پلخمري ښار په 21 کیلومترۍ کې پروت دی چې په لومړیو کې د کانونو او پټرولیم وزارت یې کیندنې په ساده تجهیزاتو او وسایلو سره کوله او سکاره یې د څارویو په واسطه لیږدول کېدل، خو اوس له دې کانه په فني او معیاري توګه سکاره استخراجیږي. همدارنګه پنجشیر کې تازه د زمرودو 106 کانونه ثبت شوي دي. د پنجشیر ولایت د کانونو پټرولیم ریاست خبر ورکړی دی چې په دغه ولایت کې د روان کال په نږدې 4 میاشتو کې د زمرودو 1600 کانونه په رسمي ډول ثبت شوي دي. د یاد ریاست رئیس دا خبرې د یوناما دفتر له استازي کارل او راغلي پلاوي سره په کتنه کې کړي دي. د یوناما دفتر استازي د پنجشیر د کاني زیرمو په ځانګړي ډول د زمرودو او اوسپنې، سرو زرو او نقرې په برخه کې د پانګونې فرصتونو ته په اشارې سره د یاد ریاست کارونه د ستاینې وړ بللي دي. د معلوماتو له مخې د زمرودو د 1600 ثبت شویو کانونو له جملې څخه 410 رسمي جوازونه لري او له دې جملې څخه څه باندې 300 کانونه استخراج کیږي او همدارا شاوخوا 100 نور کانونه ته هم جوازونه ورکول شوي، خو د هوا سړېدو له امله یې کارونه نه دي پیل شوي.